زما عزتمندو الحمدلله ثم الحمدلله بهترین تقاریر وشو او نور د تقریرونو تبا کېدای شي چې مشران هغې هم څه وایي تقریبا د ما دې مشرانو سره آشنایی د 48 کال نه دېخوا نه دی پرونه دا مولوي صاحب سره غږېدلم بیا ماته وویل چې ته به هم راشې د جلسې شوقي نه یم اما دغسې جلسو ته نو په ما باندې واجب دی چې ورشم زما قدرمن د سفر او د حضر ملګری او د دې تره مولانا سعود ګل صاحب مولانا رمضان صاحب او دا مې یقین دی مولانا تهنوی رحمت الله علیه یو واقعا ذکر کړی هغې ویلي وای یو انګریز ته چا وویل چې دا راته وایه چې د اسلام حقانیت باندې څه دلیل لري غیر د قرآن او د حدیث نه او غیر د نورو دلایلو نه وای هغې وویل وای لوی دلیل د اسلام په حقانیت باندې دا دی چې امام غزالی غوندې خلق اسلام مني کله چې امام غزالی غوندې شخصیت اسلام مني نو معلومیږي چې دا د الله برحق دین دی مولانا اشرف علي تانوي وایي که څوک مانه تپوس وکړي چې څه دلیل لري د اسلام په حقانیت باندې وای زه به ورته وایم چې حضرت شاه انور شیخ کشمیري غوندې خلقه د حضرت شاه غوندې خلق اسلام عالم برداران دي او د اسلام منونکي دي نو لهذا زه وایم چې اسلام حق دین دی سالم احمد نه که څوک تپوس وکړي چې د اسلام حقانیت باندې څه دلیل دی نو زه به وایم چې دغه بزرګان منونکي دي الحمدلله دغسې خلک لرو ان هذا العلم دین امام ترمذي آخري حدیث دی فانظروا امن تاخذون دینکم رسول الله فرمایي دا څه ورکشاپ نه دی دا څه شرطه کار روزګار نه دی دا علم دین دا علم دین دی دین نو لہذا فانظروا امن تاخذون دینکم اے د افغان خلقو اے د کابل خلقو اے د دغه علاقې خلقو تاسو د چا شکل وګورئ د چا باډۍ وګورئ د هغې قد و قامت وګورئ نو هغه دلیل دی په دې باندې چې دا دین حق دی الحمدلله ټول وایي موږ دغسې خلک لرو صحابه فرمایي یا رسول الله ته دنیا نه روانې ته دنیا نه رسختېږې دا راته ووایه چې زموږ کار به څه آیا دنیا ګټل به وي چېرته کارخانې به وي او که چېرته فقیر بیګ به وي رسول الله وایي قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیرة احسان الله حنفي صاحب دا زموږ بزرګان دي دا زموږ اکابرین دي دا زما بچیان دي دا زما برادران دي ته زما ورو ورارې هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیرة من هغه خلقو ته چې هغوی دا وایي چې یاره فلان دی او فلان دی زما د قسم وي په الله باندې
امام ابو حنیفه زما نه تره زوی دی او نه چېرته مې وراره دی او نه مې کلیوال دی لیکن امام ابو حنیفه حلقه به گوش څه کړم چې علا بصیرتین روان دی هغه ښه 12,50,000 مسائل امام ابو حنیفه هغه علا بصیرتین روان کړي دي یو مسله د حنفي په فقه کې نه ماته څوک وښیي چې هغه په دلیل باندې بنا نه نن به زه توبه وباسم د حنفیان نه ښه لیکن الحمدلله زمان اکابر زمان بزرگان من حنفیان منو او د حنفیت علم برداران یو نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر جواب راکا عزتمندو زما مشرانو یو سړي ته وایي چا ویلي وو وایي په کراچي کې مې اته ګزه ټوپ وهه نو هغه بل سړي ورته وویل چې دا ګز و دا میدان ښه وایي دا ګز و دا میدان دی نو لهذا من حنفیان یو من مذهبیان یو من مقلدین یو او د اکابرو پیرو خلک یو سر هم ورکوو او مال هم ورکوو او الحمدلله دنیا ته هم ثابت کړی که ثابت هم نه کړي صاحب دا خوشي خبرې نه دي دا ګب نه دی دا اسې منتر نه دی الحمدلله په کومه لاره باندې چې موږ روان یو دا موږ ملګري چې زموږ کار کوي اعلی بصیر زه یو ځل مدینې منورې ته یو قاضي ته ورغلو د یو سعودي قاضي و او د محکمې رئیس و نو ما هغې نه یو ملا د افغانستان څه ملایان نور و هغې ته ما ویل چې قاضي صاحب تاسو سعودي کې تاسو فیصلې قسم یې وخوړی وایي والله بالله چې په اکثرو مسایلو کې موږ حنفیانو ته محتاج یو ښه اسلامي نظام اسلامی عمارت د هغې محاکم د هغې فیصلې شرعي غیر د حنفیانو نه کېدلی نشي له سره ښه دا خبره نشي کېدی که څوک اسلامي نظام غواړي نو هغه بغیر د حنفیانو نه بغیر د حنفیانو نه نشي کېدلی داسې خوشې خبرې دي آخري خبره کوم بس دی صاحب اجازه راکړه زه یو خبره کوم زه یو مولا یم او دا مولیان ما پیژني زه یو مولا یم او عمر مې لږ زیات دی او دا مولیان ما پیژني تاسو یقین کوئ والله بالله تالله 3 حرفونو باندې قسم خورم او دا خبره به زما بې ځایه به هم ځکه نه وي چې قرآن کریم کې د الله کلام وایي لا تفرح د قارون په قصه کې راځي کله سړی واده کوي کله موټر وي کله ریاست وي کله وزارت وي او کله وا فابریکه او کله د زوی واده او کله وا فابریکه کارخانه کله تجارتي شرکت وي او په دې باندې خلک خوشحالي کوي او وایي چې یاره جلسه جوړو یو کارخانه مې جوړ کړی دی یو بلند منزل مې جوړ کړی دی یو مارکیټ مې جوړ کړی او ګلبهار سنټر مې جوړ کړی خو قرآن کریم وایي لا تفرح ان الله لا يحب الفرح الله پاک په دې چوکۍ باندې په دې ریاستونو باندې په دې مال دولت باندې الله چرتم هغه خلق کوي چې په دې باندې خوشحالي کوي نه خوښوي لیکن د قرآن متعلق کې جواب راکړي د قرآن متعلق کې الله جل جلاله یو 19 پاره کې فرمایي فبذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا ای خلقو ستاسو بچی وي ستاسو فرزندان وي ستاسو ورېرونه وي ستاسو به د هغې قرآن جلسې ته راغلي نو فبذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا خوشحالي شی همدغه دی ټول وایي الحمدلله اوس دې ځای کې عالم بیان وکړه ښایسته الله دې په عمر کې برکت واچوي کله چې دې ځای نه موږ رخصتېږو نو ما غوندې خطا کار ګناهګار لمن به د خیر نه ډک شوی ها دا لمن به د خیر نه ډک وي امام بخاري 2 حدیث نقل کوي
رسول الله فرمایي په دغسې محافلو کې چې قرآن ختم شوی یو قرآن یو ختم دا لا څه کوي 100 کسانو ختم وي دعاګانې قبلېږي حاجي صاحب دعاګانې څه کېږي دعاګانې څه کېږي الحمدلله دعاګانې قبلېږي او ګناهونه مفتي صاحب ډاکټر صاحب بیان وکړي چې هغه معاف کېږي او الله سړي ته جنت ورکوي راځئ دغسې محافلې دغسې مدرسې د حق او د حقانیت او د صحیح عقیدې تربیت پرون زموږ مدرسه دی دا زما زوی د لږ ساعت مخکې چې بیان یې وکړی مدرسې ته عمارت والا راغلي وو وایي تشکیل درته درکوو ښه ما ته خو نه راغلی دی زوی ته مې راغلی دی مدرسې مشر دی بیا دې ما ته ټلیفون وکړي تاسو یقین کوئ که ما نه څوک تپوس وکړي چې دا مدرسه د رسمي شي که نه نو زه به کلم ونه منم ښه جواب راکوي زه به کلم ونه منم ښه مدرسه دغه مسلمانان یې چلوي ښه دا اوس ډالر یې ورکړي دا اوس چې افغاني ورکړي دا د خدای په خزانه کې داخل شو ښه او افغانان غیر خل دي افغانان دین پرست خل دي افغانان عالم د اسلامیت باندې ځان ورکوي مال ورکوي دا مدرسې احسان الله حنفي صاحب ته تاسو چانده ورکوي مدرسې آبادې کوي امارت ته مه پرېږدئ ښه امارت ته مه پرېږدئ دا مدرسې تاسو چلوئ او دا د اسلام او د اسلام قلعهګانې دي او که تاسو غواړئ چې آخرت دې پر ذخیره شي او په افغانستان کې الحمدلله همدغه د مدرسو برکت دی چې هغه 100 کاله اشغالګرې وشو هغه صفر بارې هغې درجه صفر کې راوسته نو دې سره تاسو مدد وکوئ دې سره امداد وکوئ د جماعت په جوړولو کې د مدرسې په جوړولو کې چې بیا بل کال ته خطاکار ګناهګار راځي نو دلته به دوره حدیث د سربندي کوو که واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله